سلامونه او نیکی هیله ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ ویه. په دې ویډیو کې د چاپ یا د پرنټ پر تنظیماتو د ورد پروګرام له طریقه کار کوو. د دې لپاره چې مونږ یو متن نوشته او یا هم یو ډاکومنټ آماده کړی وي، غواړو چې هغه پرنټ کړو. د پرنټ کولو لپاره مونږ ته اړینه ده چې د پرنټ د تنظیماتو سره بلدیت ولرو. فرضاً که چیرې زمونږ سره 50 صفحې ډاکومنټ موجود وي، غواړو چې 52 صفحو څخه مثلا د 10مې صفحې نه تر 15مې صفحې غواړم پرنټ وکړم. دا ده چې د 52 صفحو څخه یوه ورقه موږ ته ضرورت ده چې هغه پرنټ کړو، یا دا چې د 52 صفحو نه یوه کاپي، دوې زیاتې او کمې واخلو، یا هم طاق صفحې او جفت صفحې څنګه پرنټ کړو، او څه نور داسې موضوعات چې د پرنټ په تنظیماتو کې ضروری دي، نو باید ورسره بلدیت ولرو. د دې موضوعاتو لپاره ویډیو تر آخره را سره تعقیب کړئ. که چینل مو نوی سابسکرایب کړئ، چینل در سره سابسکرایب کړئ او هغه زنګوله د نوټیفیکیشن هم په آل باندې قرار ورکړئ. نو چې کله مونږ لیک یا متن آماده کړلو او غواړو پرنټ یې کړو، د پرنټ کولو لپاره به فایل ټب ته راشئ. دلته لرو پرنټ، په پرنټ به کلیک وکړو. مونږ ته به د پرنټ صفحه خلاصه شي. په دې ساحه کې مونږ خپل هغه متن یا سند مو چې ټایپ کړی او غواړو پرنټ یې کړو د ورقې په شکل به ښودل کیږي. کوم حالت چې بیا په ورقه کې پرنټ کیږي هغه موږ ته دلته ښیي چې کوم ځای کې به دغه زموږ متن یا سند پرنټ کیږي. حاشیه یې دلته تاسو کولی شئ ووینئ، هغه عنوانونه، فونټ سایز، مکمل ټول جزئیات تاسو د خپل متن، یعنی وروسته چې په ورقه کې په کوم حالت پرنټ کیږي هغه تاسو دلته لیدلی شئ. دلته مونږ ته مجموع د صفحو ښودل کیږي چې دغه ډاکومنټ یا سند زمونږ څو صفحې ده او فعلا مونږ په څومه ورقه کې یا څومه صفحه کې قرار لرو. دلته د 25 صفحې لرو، په اوله صفحه کې مونږ قرار لرو. د دې نه کولی شو نورو صفحو ته ورشو، مثلا شپږمه صفحه، ما فعلا شپږمه صفحه کې یم، اوومه صفحه په همدې شکل. او دلته هم مونږ لرو سایز، کولی شو د مثبت او منفي علامې طریقه سایز د ورقو چې مونږ دلته صفحې چې مونږ ته ښودل کیږي زیاته او کمه کړو. خو فعلا 50 کې ده چې مکمل هغه ورقه مونږ ته ښودل کیږي. که چیرې مونږ زیاته کړو 80 یعنې 80 په 100 کې به مکمل هغه متن چې مونږ څه میشته کړي دي هغه مونږ کولی شو چې ولولو. نو فعلا یې زه 50 کې پرېږدم او دې ځای نه هم کولی شو سکرول بار ده نورې ورقې هم ووینو. او وروسته چې کله مونږ خپل متن ولیدو چې صحیح ده، غواړو پرنټ یې کړو، د دې نه مخکې چې مونږ په پرنټ باندې کلیک وکړو، دلته څه تنظیمات لرو. دلته کاپیز، غواړئ چې دغو ډاکومنټ یا سند نه څو کاپیانې واخلئ. فرضاً د هرې ورقې نه څو کاپي تاسو غواړئ چې واخلئ. زه غواړم چې مثلا دغو سند نه 2 کاپي واخلم، نو د دې ځای نه به تعداد 2 کړم. کولی شئ د دې ځای نه زیات کړئ او بیرته هم کم کړئ، او همداراز کولی شئ د کیبورډ د طریقه هم زیات و کم کړئ. 2 به انتخاب کړئ. دلته به خپل پرنټر انتخاب کړئ چې تاسو سره کوم پرنټر وصل دی، کولی شئ استفاده ترې وکړئ. فرضاً موږ سره اپسون ال 11 زموږ سره وصل ده، انتخاب ووایئ. نو کوم پرنټر چې در سره ده هغه به انتخاب کړئ. لاندې موږ لرو پرنټ آل پیج. د دې ځای نه کولی شو خپل د متن مقدار مشخص کړو چې ټول ډاکومنټ یا ټول سند چې هر څو ورقې د هغه پرنټ کوي، نو په پرنټ آل پیج به کلیک وکړئ. بل لرو پرنټ کرنټ پیج. په کومه صفحه کې چې مونږ کرسر قرار ورکړی ده، یعنی کومه صفحه چې مونږ انتخاب کړې ده، دلته فعلا مونږ ته 11مه صفحه انتخاب ده.
که چیرې غواړئ دغه 11مه صفحه پرینټ کړئ نو دلته به کرنٹ پیج باندې کلیک وکړئ. کولی شئ د نه مثلا انتخاب مو ته تغییر ورکړو 14مه شوله مثلا نو کرنٹ پیج چې انتخاب کړئ هغه صفحه چې تاسو پکې قرار لرئ هغه به پرینټ کیږي. بل لرو کسټوم پرینټ. تاسو غواړئ د دغو ډاکومنټ یا سند نه څو ورقې مختلفې پرینټ کړئ. مثلا اوله صفحه موږ ته پکار ده چې پرینټ کړو 5مه 10مه یا د آخر نه څو ورقې پکار دي نو کولی شو د کسټوم پرینټ نه باندې کلیک وکړو او دلته یې تعیین کړو ورته چې څومه ورقه مثلا اوله ورقه ده بیا به کامه اضافه کړئ بله څومه ورقه پکار ده 5مه ورقه کامه په همدې شکل باندې تعداد د ورقې به مو مشخص کړئ هغه نمبر د ورقې به مو مشخص کړئ او وروسته به په پرینټ کلیک وکړئ. او یو بل څه لرو په دو کې چې پرینټ سلیکشن فعلا موږ ته غیر فعاله ده. که چیرې موږ یوه ساحه د متن انتخاب کړو سلیکټ یې کړو غواړو چې هغه سلیکشن تنها موږ ته سلیکشن انتخاب شي نو بیا به په پرینټ سلیکشن کار وکړو. فرضاً راځم متن ته زه غواړم دغه ساحه انتخاب کړم او غواړم چې دغه کومه ساحه مې انتخاب کړې هغه پرینټ کړم نو پرینټ ته به راشو په دې ځای کې به انتخاب کړو پرینټ سلیکشن فعلا فعاله شولو. که چیرې زه دا انتخاب کړم نو او پرینټ باندې کلیک وکړم نو ماته هغه کومه ساحه مې چې انتخاب کړې ده هغه به پرینټ کیږي. دلته نور ډاکومنټ انفو لرو. د ډاکومنټ په باره کې معلومات دي. لیست آف مارکاپ که چیرې تاسو کوم مارکاپ فعال کړی وي هغه درته ښودل کیږي. سټایلونه دي هر څه دلته تاسو کولی شئ ووینئ. او بل مهم دلته چې لرو only print out page او only print event page. که چیرې زمونږ پرینټر دوریه پرینټ نه کوي یعنی همزمان دوریه پرینټ نه کوي نو موږ کولی شو د دونه استفاده وکړو. پرینټ اوټ پیج هغه طاق صفحې او جف صفحې دي موږ ته پرینټ شي. که په دې کلیک وکړو نو موږ ته به طاق صفحې پرینټ کیږي او وروسته بیا کولی شو مثلا ورقې مې چې کله مو دغه طاق صفحې پرینټ کړلې غواړو چې په دو بل مخ باندې هم پرینټ وکړو نو جف صفحې به بیا انتخاب کړئ او ورقې به دوامواري پرینټر ته واچوئ نو د دو طریقه تاسو کولی شئ بیا جف صفحې پور پرینټ کړئ. پرینټ وان ساید یک رویه مثلا غواړئ چې پرینټ کړئ نو په دوی به کلیک وکړئ. که چیرې تاسو پرینټر دوریه پرینټ کوي نو تاسو ته به دا ټب فعاله وي. فعلا زمونږ پرینټر یک رویه پرینټ کوي نو په دې حالت موږ ته فعاله نه ده موږ یک رویه پرینټ کوو نو دا به انتخاب کړئ. که چیرې دوریه وي نو تاسو کولی شئ د لاندې بټن بیا فعاله کړئ. او بل دلته کولیټډ لرو. کولیټډ کې که چیرې موږ وګورو کولیټډ کې انتخاب وي نو ورقې به زمونږ مسلسل اوله دوهمه دریمه په همدې شکل پرینټ کیږي. او که چیرې انکولیټډ موږ انتخاب کړو نو موږ که کاپي دوې انتخاب کړي د اولې صفحې نه به اول دوې کاپي وباسي بیا به دوهمې صفحې نه دوې کاپي بیا موږ مجبوره یو چې هغه ورقې ترتیب په خپله باندې بیرته برابر کړو. بهتره دا ده چې موږ کولیټډ انتخاب کړو. دلته که چیرې پورټریټ انتخاب کړو عمودي او افقي شکل د صفحې په کوم شکل باندې غواړئ پرینټ وکړئ نو دلته تاسو کولی شئ هغه صفحې نوعیت مو انتخاب کړئ. او دلته هم سایز د ورقې ده چې کومه ورقه کې ته غواړئ پرینټ وکړئ هغه به انتخاب کړئ. موږ معمولا د A4 نه استفاده کوو نو انتخاب به یې کړو. کسټوم مرجین حاشیه د صفحې دو ځای نه تاسو کولی شئ زیات او کمه کړئ. کسټوم مرجین مخکې موږ په یوه ویډیو کې چې د مایکروسافت ورد په مهمو کمنډونو باندې موږ کار کړی ده په هغې ویډیو طریقه تاسو کولی شئ که چیرې بلدیت نه لرئ هغه ویډیو در سره وګورئ او زده یې کړئ. د ځای نه کولی شم مثلا زه تغییر ورکړم په دې شکل مثلا 0.5 نیسمه په دې شکل به تغییر وخوري. وان پیج پر شیټ په دغه یوه شیټ کې دی څو صفحې پرینټ شي. که چیرې وان پیج پر شیټ انتخاب کړو نو یوه صفحه په یوه ورقه کې پرینټ کیږي. که دلته موږ تو پیج پر شیټ په یوه شیټ کې د دوې ورقې پرینټ شي دوې صفحې دې پرینټ شي نو که دا انتخاب کړو په مو شکل باندې دغه شکل تاسو ته ښکاري. نو که چیرې بیا پرینټ کړئ نو دغه دوې صفحې به مو په یوه ورقه کې وي. دلته هم 4 صفحې په یوه ورقه کې په یوه شیټ کې
شپږ صفحې په یوه شیټ کې. نو دلته شکلونه تاسو وینئ، کوم وخت کې کاریږي تاسو کولی شئ انتخاب یې کړئ. موږ غواړو چې یوه صفحه په یوه ورقه کې پرینټ شي. انتخاب. وروسته یې دونه موږ کولی شو په پرینټ کلیک وکړو. نو موږ پرینټ به دوام پیدا کړي او هغه سند به مو پرینټ شي. یو څه نور تنظیمات موږ دلته لرو. پرینټر پراپرټیز که په دو کلیک وکړو نور خو دلته چې ویلي دي، مثلا ډاکومنټ سایز، ورقې اندازه بتعینوي، پورتریت وي که لنډسکیپ وي، دا خو مو مخکې ووی. کاپیز چې دوې کاپي اخلي یا څو، دا خو مخکې تکرار شول. مهم دلته د پیپر ټایپ ده. پیپر ټایپ نه تاسو کولی شئ د نوعیت د پرینټ مو انتخاب کړئ. که چیرې تاسو یو ډاکومنټ، یو سند چې نوشته شوی وي پرینټ کوئ، نو د هغې لپاره معمولا موږ پلاین پیپر نه استفاده کوو. پلاین پیپر انتخابوو. که چیرې تاسو غواړئ چې یو عکس پرینټ کړئ، نو د عکس دپاره به تاسو دغه فارمت یا ټایپ د پیپر ورقې به مو پیپر ټایپ به په پریزنټیشن پیپر مت به انتخابوئ. یعنی د عکس دپاره پیپر مت او د ساده نوشتو یا ډاکومنټ دپاره موږ د پلاین پیپر نه استفاده کوو. پلان د هم کولی شو که چیرې رنګی غواړئ چې رنګی پرینټ کړئ، نو کالر به انتخاب کړئ، او که غواړئ چې سیاسفید پرینټ شي نو بلک به انتخاب کړئ. نو وروسته به اوکې او په پرینټ به کلیک وکړو، نو سند به موږ ته پرینټ شي. دوستانو دا و زموږ نننۍ ویډیو چې د پرینټ لپاره اختصاص شوې وه او د مایکروسافت ورد پروګرام له طریقه مو کار پرې وکړو. الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ درسره سبسکرایب یې کړئ او هغه زنګوله هم په آل باندې قرار ورکړئ. نو تر بیا مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.